بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من دا الله رب العزت بتوفيق سرا و دا غب رحم و کرم سرا آغا وسیعت و آغا نصیحت بیانو پا آخرنی یو دو درسونو کی چی امام مالک رحمه الله دا غو خلیفہ و باچا هارون رشید کڑیو او دا دیر فائدمن نصیحت تے دا ہر مؤمن دا پارا، دا مشر و دا کشر، دا زنانه و دا نارینه دا پارا. دا گی دل سبیا منگ دا دی وضاحت کو پا دی که دیر خبری دی نو دوا نشستا پا دی که شیو آخرانی خبر چی کم ذکر کی دا غداوا چی امام مالک رحمه الله هارون تویلو و ایاک والغضب فی غیر اللہ. هارون وی یو خبر دا یاد ساته چی دا غصی ندڑا کوا. بیا منگا باغزی کی سن نقصانات دا غصی ذکر کریو چی غصه انسان تا تاوان دا دنیا و دا آخرت ورکی. خدای و توی فی غیر اللہ، یعنی غصه پا آغازی کی کول چی دا اللہ دا پاری دگا فائدہ منن و دگا دینی دا، دگا خو غیرت دی. لیکن یو سڑے غصه شی پا دی باندی چی دا اللہ نافرمانی کی، یو سڑے غصه شو پا دی باندی زکی چی دا اللہ بیدبیو شو، یو سڑے غصه شو پا دی باندی چی کشری دا اللہ رب العزت نافرمانی کی. دا غصه دا خود مؤمن شان دی که دا غصه تالا ندرت لکنه نو بیا ایمانی غیرت تا نختم شوید. خود دید علاوه غصه کول پا دنیاوی امورو کی دا زمون دا پارا تاوان دی. او اللہ دا مؤمنانو شان ذکر کرده دا والکاظمین الغیظ. مؤمنان اگا خلق دی چی دوی غصه لرا کنٹرولون کی دی، پتون کی دی. غصه دا دوی پا کنٹرول کی، دوی دا غصه پا کنٹرول کی دی. دا منگا خیرنی خبر ذکر کرده دا غین بعد وی دا دیر ناشنا نصیحت تے ہر خبر را جمع کرده وتوي لا تأمر بخير إلا بدأت بفعله ولا تنهى عن سوء إلا بدأت بتركه. زموږ د پر ډیره فائدہ منه خبره وی کله چې هم چاته د خیر امر کې نو چې شروع یې ته وکړې، او که څوک د بد کار نه منع کوي چې اولنۍ ته منع شوې. په دې نصیحت پوه شوې که نه؟ چاته چې نصیحت کې چیره دا ښه کار کوا نو چې ته یې کې، چاته چې وی چې دا بد کار مه کوه چې ته تې په هغه اولنو کې چې تا تې ځان منع کړی دی او بند کړی دی. نصیحت اله اثر کوي چې انسان به بخپله عمل کوي. که تاسو خیال کړی موږ د نصیحتونه د علماو نه او د مقررینو نه او د مشرانو نه د ډېرو خلکو نه موږ د نصیحتونه اورو دینی دنیاوی، خو د بعضو هغه نصیحتونه او خبرې زړه ته کوزیږي. د بعضو هغه انسان باندې دومره اثر نه کوي. د دې به څه وجه د دې ډېرې وجې دي. یوه وجه دا ده چې دا څوک چې نصیحت کوي دی به پخپله عمل نه کوي، ځکه په نصیحت کې اثر نه وي. لکه زه اوس تا ته دا وایم چې د مونځ خیال ساته، جومات کې کوه، د جمعې سره یې کوه، او زه پخپله د جمعې سره نه کوم. دا خو زه لوی مجرم یم چې ښه راته پته ده چې جمعې سره مونځ کول لازم دی او نه یې کوم او بل ته ویم. په دې مجرم نه یم چې بل ته ویم، مجرم پسې یم، پخپله یې نه کوم. یو سړي ته زه وایم چې یاره چغلخوري مه کوه، د یو ځای خبره بل ځای ته مه وړه، دا حرام دی په شریعت کې، او پخپله یې کوم. دا خو ما په ځان باندې حجت قایم کو. دلته د عوامو په زړه کې یو مسله ده
د هغې وضاحت کول غواړم. ډېره اهمه مسله ده. زمونږ ډېرو عوامو نه به دا خبره واوري چې کله ته ورته وایې چې دې پلاني ته به دې ویلي دې پلاني ته به دې نصیحت کړی، نو دوی وی بل ته به هله وایې چې په خپله پې عمل کې. دا جمله په کوم نیت چې موږ وایو که نه غلطه ده. هغه داسې ګوره الله رب العزت زما او ستا په ذمه 2 کارونه اچولي دي. 2 دي. یو دا دی چې موږ به په خپله دینداري کوو، دا ذمواري زمونږ ده. دویم دا بل ته به د دیندارۍ وایو. نو څو کاره شو؟ 2 کاره. یو کس دی موږ به ووایو مثال د هغه نوم زید دی. زید په خپله هم دینداره دی او نورو ته هم وایي. دی د ټول نه اوچته مرتبه کې دی. دویم دی موږ به ووایو چې مثال د ده نوم سعد دی. سعد نورو ته د دیندارۍ وایي خو په خپله یې نه کوي. دریم کس بل دی موږ به داسې وایو چې خالد دی. هغه نه په خپله دینداري کوي او نه یې بل ته وایي. په دې 3 وړو کې بدتر دا دریم دی. ویره په خپله چې په عمل نه کې بل ته هم مه وایه، نو بیا خو ته د دریم قسم خلکو کې راغلی. دا دویم د دې دریم نه غوره دی، ځکه د ده په ذمه 2 کاره دي. په خپله به عمل کې بل ته به یې وایي، دی په خپله عمل کې کمزوره دی خو بل ته یې وایي. نو څه نه څه خو د الله خبره منلې ده که نه. لکه زما او ستا په ذمه څه دي چې موږ یو بل په غلط کار وینو نو منع کوو به یې. خیال هم دی؟ ښه، اوس یو کس راولګېدو بل یې ولیدو په غلط کار باندې او دی دا غلط کار په خپله هم کوي، خو دی ته یې منع کوي ته دا کار مه کوه. نو د الله خبره یې څه نه څه ومنله که ونه منله؟ ویې منله. ښه، دا بل چې دی د ګناه دا کار هم کوي او دا بل مسلمان ته منع کوي هم نه، د 2 نافرمانیانې وکړي. یو نافرمانی دا دی چې په خپله د ګناه کار کوي. دویمه نافرمانی څه ده؟ بلې ته منع نه کو. نو ګوره دا خبره غلطه ده. ښه، د عوامې چې کوي وی بل ته به هله خبره کوي چې ته بالکل برابر څوک دی. کمې زیاته انسان کې راځي. لکه اوس یو سړی بلې ولیدو په نشه باندې او دی په خپله هم نشه کوي او هغه ته ویره وي دا نشې مه کوه. اکثر که تاسو خیال کړي د مشرانو کې داسې بعضي چې په خپله یې نشه مشه کوي خو کشرانو ته وایي چې تاسو به نه کوئ. د دې شکریه ادا کول غواړي چې بیا هم یو مسلمان د نشې نه منع کوي. صحیح ده، عیب پکې دی، عیب پکې دا دی چې په خپله یې کوي. خو د ده نه زیات عیبجن هغه یو دی چې په خپله هم نشه کوي او نور څوک ترې منع کوي نه. هغه ته ډېر عیبجن دی. یو دا مسله ده. دې سره یو بله مسله ده ذهن ته مې راغله، هغه هم د عوام اکثر بیانوي او غلطه مسله ده. هغه دا یو سړی د ګیره وړه کوي، یو سړی د ګیره بالکل یې خرئ. نو تاسو به اورېدلي د دې بعضو نه وی دا ګیره بالکل پرېدل پکار دي، پرېښوده پکار دي. ګینې د دې دا چې وړه کړې ده د ده ګناه وي د هغه یو نم ډېره ده، هغه چې بالکل یې خریلې ده وي دې پورې مسخرې کوي. دا مسله مې اورېدلې که نه؟ دا د عوامو خپله مسله ده، دا خپله مسله ده، دین کې نشته. اوس رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې ګیرې پرېږدئ. صحیح ده؟ یو سړي بالکل پرېښودی، ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره عمل کړی. یو سړي څه حده پورې پرېښودې ده، یو سړی بالکل خرئ. په دواړو کوم یو غوره دی؟ دا څه نه څه چې پرېښودې ده، څه نه څه خو په دې خبره عمل کړی دی که نه. نو ځکه زه دا نه یم چې دی ګناهګار نه دی. ګناهګار دی ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم پوره خبره نه ده منلې، خو څه نه څه خو یې منلې ده که نه. پاتې دا بل چې بالکل یې سهار ماښام په بلیټ راکاږي، ده خو چورلټ شی ختم کړی ده، قصه یې ختمه کړې ده. نه دا هم د دې عوامو مسله ده چې کله ته ورته ووایي چې یاره ګیره به چې پرېښودم بالکل به یې پرېږدم، دغه مسخرې زه نشم کولی. مسخره خو د دغې نه دا ده چې بالکل د جړلې ترې ختموي. نو دا مسې د عوامو خپله مسله ده، شریعت کې نشتي. امام مالک رحمه الله وی د خیر چې چاته وی نو چې ته پې عمل کې او چې د بد کار نه څوک منع کې چې ته ترې منع کې.
بني اسرائیل مبارک الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وی بني اسرائیل باندې لعنت ویل شوی د داود علیه السلام په ژبه د عیسی علیه السلام په ژبه الله وی كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه دې دوه مطلب یو دا دی چې دوی به خلک منع کول د بد کار نه او په خپله به یې کوو دویمه دې کې معنی دا ده چې کم بد کار چې به دوی کوو د هغې نه به یې څوک نه منع کول ځکه چې هلته په خپله به یې کوو د دې د لاسه بني اسرائیلو باندې لعنت ویلی شوی نو چې ته بل ته نصیحت کې په خپله پې عمل کوه حدیث کې راځي ډېر د یېرې حدیث دی ورب الکعب خصوصا چې څوک د دین دعوت کوي او دین بیانوي د لپاره ډېر د یېرې دی والله زه خو پې کله ناکله دومره ویرېږم او سړی الله ته سوال وکړي چې یا الله رحم راباندې وکړي وایي کله چې را جهنمیان جهنم ته ورننوځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دوی به په جهنم کې یو کس ویني نو تعجب به وکړي ته څه کوي جهنم کې ور به شي پسې پلانیه تا خو به موږ ته د ښه کار ووایي او د بد نه به دې منع کولو ته جهنم کې څه کوي وایي هغه به ورته وایي چې آو ما به تاسو ته د ښه کار ووایي خو په خپله به مې پې عمل نه کوم ما به تاسو د بد کار نه منع کولی خو په خپله به مې ځان نه منع کوم هغوی نه مخکې هغه جهنم ته رسېدلی ډېر د یېرې حدیث دی نو چې چا ته د ښه کار ووایې شروع یې د چا نه کوه د خپل ځان نه کوه د بد کار نه څوک منع کوي شروع یې د ځان نه کوه دا یو نصیحت ورته کړی بل نصیحت ورته دا کړی دا د پښتنو دپاره ډېر اهم دی دع من الامر ما لا یعنیک هغه خبره کې ګوتې مه وهه چې تا سره څه تعلق نشته د امام مالک رحمه الله هارون رشید ته ووایي په هغه خبرو کې ګوتې مه وهه چې ستا سره تعلق نشتی بیا ورته ووایي فانه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي دا حدیث امام مالک امام ابن حبان امام ترمذی راوړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو کس ښه دینداري دا ده چې دی پرېږدي هغه څه چې د ده سره تعلق نشتی هر څه کې ګوتې نه وایي او زمونږ هو په هر څه کې کار دی که خبرې شروع کی د دین مسلې په دین اعتراضونه په علماو به اعتراض کوي دا به کوي ته به چې دا چېرته غټه ټیکه ټوله ده اخیستې که د معمولي د چاپ ته د نایي د دوکان ته ورښکاره شوي که نه نو غټ غټ سیاستدانان به کې هم نه شي غټ غټ تاجران به کې هم نه شي غټ چې د ساینسدانان په کې هم نه شي غټ مولیان په کې هم نه شي او هر څه په یو ځای کې را جمع شوي دوی ګپ شپ له راغلي کار یې نه یو ټایم پاسې اکثر که خیال هم کړی په ملک کې دغه دوکانونو مکانونو کې ګڼه ډېرې دلته به هر قسم کس تا ته میلاوي سبا له ورته نقصان ورسي بیا به یو ځای کې فریاد کوي بل ځای کې فریاد مه کوه تا هغه ځای ګرولی دی چې هغه ګرېدو نه هوښیارتوب او دینداری دا ده پرېږده هغه څه چې ستا سره کار نشتی او ستا ورسره کار نشتی ګوتې مه وه په هغه ځای کې ما هغه څه چېړه دی به کښېني او دا خبرې به کوي او هغه داسې او هغه داسې دې کې ګوره نقصاناتو ته ګوره یو خو رسول وسلم تا ته ویلي دي چې دا خبرې پرېږده په خبره دې عمل ونه کړو دویم نقصان دا دی خپل وخت یې ضایع کړو د دې په ځای کې تا خبرې کړې وې چې یې تا له دنیوي فایده در کړې وې یا دیني څه ګټه خو به دې کړې وه دریم نقصان دې دا وکړو کېدای شي غیبت وکړي په چا پسې لګیا غیبت کې په ګناه کې واقع شوي څلورم نقصان دې دا وکړو کېدای شي دا نن چې کومه خبره ستا د خولې نه وځي سبا له په دې باندې تا ته څه نقصان در ورسي لکه اوس یو سړی لګیا د سیاستو کې ګوتې وایي دا زمونږ دا بعض چې کښېني او شروع کړي ته به پلاني باچا له پکار و هغه له پکار او نه چې سمه خبره یې ورته کړې او چې دله پکار دله پکار او دی به ناسې ښه په کوټه کې او ګپ شپ په لګي
سبا له دې ته دې خبرې د لاسه مسله جوړه شو نشي کېدی کېدی چې دی به داسې چلو شو دا هېڅ ظلم نه دی شوی دا ګرولې هغه ځای دی چې هغه ګرېدو نه هر لکل فن رجال عرب متل کې د هر کار دپاره خپل سړي دي پرېږده هر چا ته د هغه کار هر چا ته د هغه کار پرېږده او چې کله ته خبره کې او داسې څه خبره راغله چې ستا سره تعلق نشتی نو سپا ووایه وروره دې کې زه څه نشم ویلی دې کې چې موږ پرې پوه نه یو نه زما سره څه تعلق دی نو سره زما څه تعلق دی دا د هوښیار مؤمن دیندار انسان دا صفت دی چې دی په هغه څه کې ګوتې نه وایي او زمونږ خو چې سم ووایي بیا په فیسبوک چې د مخې له څه رالو تحقیق محقیق پکې نشته پښتانه ګورې تاله تحقیق نه کوي چې هغه به تپوس کوي او هغه به تحقیق کوي چې دا خبره چا نشر کړې ده چا نه ده نشر کړې چا بیان کړې ده چا نه دا تپوس تله نه کوي خو چې صرف خبره مخې ته راشي دی به بیا بل ته وایي هغه به بیا بل ته وایي هغه به بیا بل ته وایي او دې څومره ګناهونه د دې دروغو د لاسه د دروغو د خورولو د لاسه څومره کسان په ګناه کې واقع شو نو دا ډېر اهم نصیحت دی پرېږده هغه څه چې ستا سره کار نشتی او ستا سره کار نشتی مثال پرې درکړم یاره دا ګاونډي چې دی زموږ دا ده چې دا چلو کو ده چې دی دغه ته دا ووایي او ده چې دی کور کې دا ستا پکې څه کار شتي وی نه دې ته وایي په پردي کور کې لوښي برابرول ستا دې سره سوی به دی به لګیا د پردي کور باس د پردي کور یاره چې د دغه بځي کې دا رشته او د که ډېر خیرخوا یې مخامخ ورسره ملاو شه او خبره ورسره وکړه چې تا او هغه بیټکونو کې بازارونو کې تلي یې په یو خبره کې د کار شتینه نه تا نه چا دې تپوس کړی او ته پکې ګوتې ویلې کېږي او داسې نورې ډېرې خبرې نو ژبه کنټرول کې ساته لاسونه خپې کنټرول کې ساته هغه څه سره تعلق ساته چې تا سره کار دی او ستا سره کار دی ګینې عجایبات پر ښکاره کړي څنګه زه پرې ژوندی مثال درکړم یو سړی اوس راشي او په دې کرسۍ کښېني راځي چې پرې ناست او دین ورته نه معلوم دی به څه بیانوي عجایبات به نه بیانوي ولې به دې عجایبات بیانوي ځکه چې دی هغه څه ته لاس واچول چې د سره تعلق نه دی به پوهېده نه تعلق عام د اسلام زموږ د ټولو سره دی زه د علم د نشرولو خبره کوم اسلام نه یادو علم خورول په منبر باندې د سره تعلق نه د سره تعلق نه دی را خاطر د سپین کوټ واچو او ډاکټر په کرسۍ کېناستې او نه درځي ډاکټري ته به څه کړي تباه او برباد به کړي خلک چا ته به یو جاخه لیکي چا ته به بله جاخه لیکي چا ته به بله ځکه چې ته اوس په هغه ځای کې لګیا یې چې نه تا سره تعلق و نه ورسره ستا تعلق نو پرېږده هر څه د هغه فن خلکو ته د غیبت نه به هم بچي د سر درد نه به هم بچي وخت به دې هم نه ضایع کېږي او څه جاخه به درته هم نه جوړېږي د هغې نه بعد ورته وایي صل من قطعک هارون وایي څوک چې د سره رشته پرې کوي ته یې ورسره ساته دا نصیحتونه ټول اهم دي خو دا بعض پکې ډېر د وخت ضرورت چې څوک د سره رشته پرې کوي ته یې ورسره ساته واعفو عمن ظلمک او څوک چې د سره ظلم کوي ته ورته معافي کوه واعط من حرمک او چې چا دنه حق بند کړی دی د هغه هغه له ورکه وی ما ته د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره رسېدلې ده انها افضل اخلاق الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې په دنیا او په آخرت کې د ټولو نه بهترین اخلاق دا دي د روایت کې راغلي دي مکارم الاخلاق کتاب کې د عقبه بن عامر نه رضی الله عنه هغه وی زه یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوم نو زه وی مخکې شوم د هغه د لاس مبارک مې ونیو او یا هغه را مخکې شو زما د لاس یې ونیو وی بیا ما ته وی چې عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره الدنيا والو او د آخرت والو د ټولو نه بهترین اخلاق درته ونه ښیم یا رسول الله ولې نه
همدقه خبره ورته وکړه تصل من قطعك څوک چې د رشته پرې کوي ته ورسره ساتي او څوک چې د سره ظلم کوي ته ورته عفو کوي او څوک چې ستا حق خوري ته د هغه حق ورکوي دا د دنیا د ټولو نه بهترین اخلاق دی د رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا د دین مشران او علما وایي زمونږ په معاشره کې بعضو خو اخلاقو ته خلک بعض خلکو ته بېغیرتوب وایي ټول نه او بعض بېغیرتوب ته بعض خلک څه وایي اخلاق وایي کله یو کار ګوره د بېغیرتوب وي خو هغه معاشره کې به داسې جاهلان درته میلاو شي چې د بېغیرتوب به صفت کوي مثال به یې درکړم لکه یو سړی راولګېدو او بل کس یې مړ کړو بیا جرګه کېناسته وایي به څه کوو نو فیصله به دې وشوه چې د ده خور چې قاتل دی د ده خور به دوی ته حواله کړو په سوره کې به یې ورکړو دا بېغیرتوب دی که غیرت دی دا بېغیرتوب دی خو داسې زموږ په دې معاشره کې به درته میلاو شي چې هغوی دې بېغیرتوب ته غیرت وایي او دې ته سړیتوب وایي زموږ سره تله ګوره دا نه ده چې زما او ستا ذهن څه وایي دا خبره یاده کړه تله موږ سره دا ده چې الله او د الله رسول څه وایي که دې کار ته الله او د الله رسول بېغیرتوب وایي موږ ورته بېغیرتوب وایي چې کوم کار ته الله او د الله رسول غیرت وایي زه ورته غیرت وایم اگر که بعض خلک ورته غیرت نه وایي ځکه زه د بعضو خلکو دپاره نه یم پیدا شوی نه د هغوی د راضي کولو دپاره یو سړی ستا یو خپل دی جاهل دی بېدینه دی نه پوهېږي تا سره رشته پرې کوي ته ورسره ساته دا دینداري ده دا اوچت اخلاق دی دا غیرت دی دا سړیتوب دی ګوره هغه ته م الله ویلي دي چې په خپلولي به پالي او تا ته هم ویلي دي چې خپلولي به پالي هغه یې نه پالي د الله نافرماني کوي ته هم د الله نافرماني کوي صحیح ده موږ ته دا پته ده چې هغه شان جوره رشته ورسره ته نشي پاللی فرق به لازم وي کله چې دوه طرفونه د یو بل سره رشته پالي د دوی رشته پالل د یو بل سره د هغې یو انداز او کله چې یو طرف پالي او بل نه نو د دوی انداز بیا صحیح هغه جدای دا کوم چې ورسره پالي د هغه به ماته پته دی چې رشته پاللو کې به د دغه شان نه خو ته به د الله په حکم باندې عمل کې هغه دوا سلام هغه تپوس هغه پته ساتي ها یو سړی د ستا حق یې وخوړو زیاتی وکړو ظلم یې وکړو ناروا کار یې وکړو ته د هغه حق خورې د دې تعالی اجازت چا درکړې یاره زه د پلاني سره زیاتی کوم ځکه چې یو وخت کې ما سره زیاتی کړو د دې بل تعبیر داسې دی دې کس په یو وخت کې د الله نه ومنلې زه اوس د الله نه منوه اصل مسله دا ده چې دې پلاني په یو وخت کې د الله نه ومنلې اوس زه د الله نه منم پلاني یو وخت کې زیاتی کړی دی زه کړی دی ګناه کار یې کړی ته به د هغې په بدل کې ته به هم ګناه کې نه صحیح ده د زما حق خوړلی و زه بېله مثال درکوم ته یو ځای کې کار کوي یو کس مشر دی هغه ستا تنخواګانې ظلم یې وکړو ستا تنخواګانې هغه نیولي دي یا یې ته څه خوړلی دي څه چل یې کړی دی هغه الله رب العزت ورځې داسې بدلې کړي چې یو ځای کې ته مشر وي او ده کار کوو او د ده تنخواګانې ورسه ستا په لاس ته ویل زه دنه دا بدللم زه هم هغه کیسه شروع کومه کومه چې ده کوله نه ها که د خپل حق مطالبه کوي هغې نه تا څوک نه منع کوي موږ دغه نه دي ویلي چې د حق مطالبه مه کوه خو موږ دا وایو که هغه ناروا کار کړی دی ته به ناروا کار نه کوي یو سړی دی تا نه غلا کړې ده ته به ترې غلا کوې یو سړی نه ده غلا کړې زه ته خو به ترې غلا کوم نه که ته وایې چې ما نه غلا کړې ده زه ترې خپل حق اخلم خپل حق غواړم د هغې لارې شته خو ما نه غلا کړې ده زه ترې غلا کوم دا خو شریعت موږ ته نه دي ښولي او دا نه موږ ته سړیتوب او نه چې د انسان دین پرېږده چې د انسان عقل سالم او برابري که نه هغه دا خبره نه مني چې دا خو غلطه خبره ده بیا ورته وایي اتقي كثرة الضحك فإنه يدعو إلى السفه
الله اکبر. د دې ډېرو خنداګانو نه ځان لرې ساتوي. ډېرې خنداګانې د په ډرک ډرک او په مخه فانه يدعو الى السفه. په دې سره انسان قمقل ښکاري. ويذهب بنور الوجه وبهاء المؤمن. او د مخ د نور ورسره ختم شي او د مؤمن عزت ورسره ختم شي. څومره ناشنا نصیحت دی. بیا وی د رسول الله وسلم باره کې ما ته دا خبره را رسېدلې ده ان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما. د رسول الله وسلم اکثر خندا داسې وه چې هغه به صرف مسکی شو. کله نه کله سړي وخندل څه خبره نه، دې نه منه نه راغلي. کله په خندا کې غاښونه هم ښکاره شو، دې نه منه نه راغلي. خو د دې نه د ژوند روټین جوړول او هر ځای کې او هر ځای کې د خوله وازې او په شا واوړې او ډرکه 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 په مخه خنداګانې نقصانات یې دا دي. وایي د دې سره انسان څه ښکاري؟ قمقل ښکاري. دا خو د تجربې خبره ده. لکه اوس موږ مجلس کې ناست یو، ښه دروند مجلس دی، بیټک دی، جرګه ده، او موږ پکې ناست یو، یو کس ناست دی په معمولي خبره او بس په شا اوړي، په معمولي خبره خوله یې وازه کړې ده، دا دومره چغې وایي. دا ناست خلک یو بل ته څه وایي؟ تا یاره دا سړی څه قمقل غونته کوي. نو دې قمقل به نه وي، خو دا کوم کار چې کوي د دې د لاسه دی قمقل ښکاري، ځکه چې د عقل خاوند هغه هر ځای کې چغې، هغه هر ځای کې خنداګانې، هغه هر ځای کې ډرک ډروک نه جوړ کړي. یو ځای کې خبره وشوه، خبره د خندا عام مجلس وخاندل وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ملګرو سره ګپ شپ لګو، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ګپ شپ لګو، خو د دې خپل وخت، خپله طریقې، خپل شرطونه دي. او د دې سره د مخ هغه رڼا ختمه شي، د مؤمن په مخ کې چې کوم نور عزت ختم شي. خیال هم کړی دا هم د تجربې خبر. داسې سړی په معاشره کې عزتمن نه وي چې په مخه د خندا یو ډرک یې کړی دی، دی نه عزتمن. او حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېرې خنداګانې زړه مړ کوي. ډېرې خنداګانې د زړه مړ کوي. په مخه سړی خاندي، په مخه خنداګانې د ده نه یېر دی. آخرت د ده نه دا خبره یېره ده چې زه د چا بندګي کومه، د ده نه دا یېره ده چې دینداري ده، د ده نه دا یېر دي چې حلال او حرام دي، خو صرف خنداګانې او خنداګانې. نو زړه یې څه شو؟ زړه یې مړ شو. ځکه ګوره جړا او خندا په ژوند کې بعض ځایونه داسې راشي چې انسان په جړا شي. زړه د انسان نرم وي، الله ته یې توجه وي، آخرت ته یې توجه وي. کله پکې وخانده، شریعت ته دې نه منع کړی. الحمدلله زمونږ شریعت کې ډېره پراختیا ده، خو خبره دلته د چا روانه ده؟ هغه چې د دې نه د ژوند روټین جوړ کړی دی. په مخه خنداګانې هم نه وي، په مخه ټوکې ټکالې هم نه وي. د دې سره انسان بې عزته شي. لکه اوس ته چې کوم ځای کې کښېنې ګپ شپ، کوم ځای کې چې کښېنې ګپ شپ، کوم ځای کې کښېنې ګپ شپ، عزت خپل څه کړو؟ هغې ختم کړو. خو چې کله ته د داسې کس سره کښېنې چې هغه ځان کنټرول ساتلی، نو که خیال هم کړی بیا دغه مجلس کې که نور څوک ناست وي هغوی هم غلي ناست وي، د سړي عزت کوي. عزت او ذلت اصل کې د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې. اسباب یې موږ سره شته، په دې معنی سره عزت او ذلت زموږ په لاس کې دی، اسبابو ته چې ووایو. نو که دا سړی بې عزته شو، بل څوک یې نه ملامته کوي، د ځان په خپله بې عزته کړی. لکه یو سړی دی د کشرانو سره بیهوده ګپ پرځول، اکثر په دې انډیوالانو کې یو نیم داسې راوخیږي، بیا دا کشران یې عزت نه کوي. ولې؟ ځکه چې د خپل عزت په خپله خراب کړو. که ده یو لیول ساتلی وی چې زه بشر یم، دا کشران دي، نو ټولو به د ده عزت کوو. بیا دې ویروي نن سبا هغه پخوانی دور ختم شوی دی، هغه د مشرانو چې به خلکو عزت کوو. زه دا خبره منم څه حده پورې چې څه نه څه کمزورتیا راغلې ده، خو ده ته ووایه تا څه کړي دي، دې ته دې سوچ دی؟ تا په خپله خپل عزت ختم کړی دی.
ګیره دې سپینه ده، سر دې سپین دی، ته راغلی د هلکانو سره ناستې فحاشي خبرې کې، بېهوده ګپ لګوې، د هغوی سره یو ځای ته فلمونه او سندرې ګورې، د هغوی سره پرزول کې او بیا تمه څه ساتې چې زما به عزت کوي، زما به خیال ساتي. لکه پلار او زوی ناستي څه ته فلم ته او سندرې ته ناستي، او بیا پلار خفه دی سپاله ګیلې کوي. څه ګیلې کوي؟ یاره وایي زما دا زامن زما عزت نه کوي. نو عزت خو تا خپل په خپله خراب کړی دی چې ته ناستې ناروا څه ګورې، او زوی د سره هم ناست دی، لور د سره ناست دی، کشر ناست دی. نو خبره مې دا کوله چې اسباب زما او ستا په لاس کې دي، اسباب زما او ستا په لاس کې دي. خپل عزت مه خرابوئ، ځان ذلیله کوئ مه. او د عزت ته خرابولو یو طریقه څه ده چې سړی په مخه خنداګانې کوي او په ډرک ډرک یو نیم خو دا خوله داسې وایي کي چې ته به وایي چې یا الله دغه دی بس الټۍ راله رانې دغه چې هر څه ښکاره کي درنه، او د هغې سره یو چغ هم کي، سړی خاندي هم د هغې یو طریقه یو ادبي. اکثر به رسول وسلم چې خاندل نو مسکی به شو، کله به یې غاښونه ښکاره شو. اکثر یې وخاندي څه خبره نه، خو د هغې خپل ادب دی. دا نه چې خوا کې ګاونډیان راشي ور وټکوي چې څه چل شوی دی، کله داسې کېږي. داسې خندا او د بعضو هغه افرنجې یو ګړز به ترې وباسي د جومات کې، ته به وایي چې بره نه څه شی راولیدو که څه چلو شو. د بعضو هغه پوزه سوړول، د بعضو هغه ټوخې، د بعضو اګرمې، هر څه ادبي. اګرمې یو سړي ته ورغی کنټرول، افرنجې ورغی ته چا نه یې منع کړی چې افرنجې مه کوه، او د افرنجي د کولو هم یوه طریقه ده، لاسونه دې نیولي او خولو ته ورانه ورانه کوي او کړس دې ووایسي، نه ورته مخې ته څه نیسي، نه د هغه اواز کنټرول کې ساتي. دا هغه خبرې چې آدابو سره تعلق ساتي او د سړي د دروندوالي او سپکوالي پې ګوره فیصله کېږي. خیال هم دی که نه دی؟ زما به دې خبرو خفه نه شي، دا خو د تربیت خبرې دي، دا شریعت مونږ ته ښوولي دي، دا مونږ یو بل ته ښایو. په ډک مجلس کې زه ناست یم او مثال کې اګرمې ماله راغی، ما ورته څه ټوکې ونیو، لاس مې ونیو، روغ غونته کې به وکړو. دا خو د انسان طبیعت دی، الله پیدا کړی دی چې اګرمې ولوري او یو لګیا خوله یې وازه کړې ده په ټول مجلس کې. دی په دې ښه ښکاري که بد ښکاري؟ بد پې ښکاري. نو دغه شان دا خنداګانې ډېرې کول او په داسې طریقو سره یې کول چې هغه مناسب دی. بیا ورته وایي لا تمزح بما تذم به نفسک. الله اکبر. داسې ګپ شپ مه لګوه چې خلک دې بیا بدي بیانوي. د دې نه خو دوه خبرې ثابتې شوې، دوه تې ثابتې شوې چې ګپ شپ په شریعت کې شتي، ولې که نه وې نو ده به ورته چورلټ ویلی وی چې ګپ شپ بلکل مه لګوه. دویمه مسله تې دا ثابته شوه چې او الحمدلله شریعت کې ګپ شپ شتي، خو د هغې هم څه اصول دي او څه آداب دي. دا نه دي چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، نه، اصول او آداب. په دې زما یو بیان هم شته، ډېر پخوا ما کړی، یو 5-6 کاله وی کېږي. په شریعت کې د ګپ شپ آداب او اصول داسې ګپ مه لګوه چې سبا له پې ستا بدي بیانېږي. خیال م کړی دا یو نیم چې شروع کي پکې فحاشۍ ته واوړي، کنځلو ته واوړي، نور څه شروع کي، بیا وایي ما څه کوم؟ ما ګپ لګوه. دم ځان ذلیله کړو. ګپ شپ خلک لګوي، خو داسې ګپ ولګوه چې ګناه پکې نه. بیا ګوره حدیث د رسول وسلم یې راوړی دی، وی رسول وسلم به وي انی لامزح ولا اقول الا حقا. رسول وسلم وایي زه ګوره ګپ شپ لګوم، خو زه په ګپ کې هم حق وایم، په ګپ کې ناروا خبره نه کوم. ګپ ولګوه، خو د مسلمان سپکاوی پکې مه کوه. ګپ ولګوه، خو د الله د احکاماتو خلاف ورزي مه کوه. ګپ ولګوه، خو شریعت پورې مسخره مه کوه.
ګپ ولګوه خو د چا زړه مه خفه کوه ګپ ولګوه خو څوک تنګوه مه ګپ ولګوه خو کنځلې پکې مه کوه ګپ ولګوه خو د شریعت ته حدودو نه پکې مه وړه ته د ګپ شپ نه چا نه منع کړې د بعضو خلکو د اسلام دا نقشه د جهالت تلاسه غلطه ښولې ده او نوم پې د علماو او د مولیانو پروت دي زموږ په معاشره کې شتي دي لکه د تصوف والا او د صوفیان حضرات دوی اکثر ډېره غلو کوي نو نقشه د ذهن کې د هغې د لاسه د بعضو عوامو په ذهن کې دا نقشه ده د اسلام چې دین دې ته وایي چې ته به بس د جومات په یو ګوټ کې ناست یې عمر له به اللهو اللهو کې نه دا نقشه چا جوړه کړې ده غلطه ده شریعت کې الحمدلله د ګپ شپ ګنجایش هم شته شریعت کې د سا ازادولو ګنجایش هم شته شریعت کې د چکر ګنجایش هم شته شریعت کې ډېر څه دي الحمدلله خو د هر څه خپل حدود دي لکه مثال شریعت کې د چکر ګنجایش دي چې ته وځې د سا ازادولو لپاره عایشه رضی الله عنها وی کله چې به بارانونه وورېدو که نه په مدینه کې بارانونه به وورېدو او دا خوړونه به راووتو نو رسول صلی وسلم به بیا د دې خوړونو هندارولو او د دې موسم نه د مزو اخیستو لپاره به یې لرو لرو علاقو ته تلو چکر به یې ولګاو سا به یې مزاد کړو د الله قدرت به یې ولیدو او فایدې فایدې وي ټول نو چکر سا ازادول په شریعت کې شتي یو سړی وایي زه سا ازادوم او پلاني ځي ته ځم او هلته نارینه او زنانه ګډوډ ګرځي او نشې تماشې پکې هم کېږي او ډمتوب پکې هم کېږي دا بل ورته وایي ګوره دغه ځي ته مزه په شریعت کې لکه چکر لګول نشتي د دې جواب دا دی چې او شتي چکر لګول په شریعت کې خو داسې ځایونو ته نه د هغې خپل بیا آداب دي د هغې نه بعد ورته وایي لا تخالف الى ما نهیت عنه دا تیر شوي په شان ده وی چې یو کس ته د یو کار نه منع کړی نو ته داسې نه چې بیا په هغې کې واقع شي دا اوس دا خبره وشوه دا تکرار دی واذا نطقت فاوجز الله اکبر دا ډېر اهم نصیحت وی چې خبره کوې نو مختصرې کوه لنډه او غونډه دا د هوښیار سړي خبرې دي ګوره بلاغت څه ته وایي بلاغت تاسو بله ټکې اورېدلی یاره پلاني د الله په ژبه کې ډېر بلاغت او فصاحت ورکړی که هغه عربي ژبه ده که پښتو ده که اردو ده هرې ژبې کې باره کې بلاغت او فصاحت زموږ ذهن ته ډایرکټ دا راشي چې بلاغت او فصاحت دې ته وایي چې سړی مشکل الفاظ استعمالوي لکه اوس یو سړی لګیا دی چونکې چونانچې حالانکې الله کوم فصاحت او بلاغت چې الله تعالی ورکړي نه فصاحت او بلاغت څه ته وایي یو ته د هغه ژبې صحیح ټکي استعمال کړي دا خو ده دویمه په داسې طریقه خبره وکړي چې مخامخ خلک پرې پوه شي او درېیمه خبره مختصر کړي لنډې کړي او غونډې کړي که ضرورت د اوږدوالي نه او کله چې ضرورت پکې د وضاحت یي بیا یې اوږده کړي دې ته فصاحت لکه چورلټ موږ دا هم نشو ویلی چې همیشه خبرې څه کوه مختصر کوه ولې ځکه کله ناکله ګوره د مختصر خبرو نه نقصان جوړېږي مختصر خبرو نه نقصان جوړېږي مثال که یو سړی وایي چې یاره موږ ته خو نصیحت شوی دی چې خبرې لنډې کوئ نو تا یو کس ته دا ووایي پلانې دې پرېږدي نه پلانې دې نه پرېږدي او بیا دې خبره ختمه کړه جي موږ فصاحت او بلاغت والے موږ مختصره خبرې کوو جاخر یې جوړه کړه که نه اوس به دې ځي کېدای شي وي چې زه که په ما ګزار کوي چې زه پې مخکې شم که څه بل څه تاوان را کوي اوس دلته فصاحت او بلاغت دا و چې د پلاني نه ځان ساته دې پرېږدي نه وجه یې دا ده اوس یې پوه شو یو ځای کې په مختصر خبره کار کېدو او د قړت وتړو نو دې ته اوس وایي پالتو خبرې
او دا نښه د هوښیارتوب نه ده. لکه اوس زه په سفر باندې وم یو ځي کې، نو یو کس راته ځي کې راسره ملاو شو، قصه یې راواغسته. او قصه ګناه زما وه، ما ته د یوې خبرې تپوس وکړو، ما دا څنګه؟ یو هغه قصه راواغسته، وی دا یو علاقه یاده کړه، د علاقې نوم یې واغستو. وي زه هلته تللی وم، هلته موږ مزدوري کوله، اول ته د مزدورۍ وي تنخواګانې مو ښه دي، او دغه کوم ځای نه دی روان دی، ګوره ګاډي ته ګوره کوم روډ ته ده ور واچوه، هلته تنخواګانې مو ښه دي، او هلته دغه مو ښه دي. هلته خلکو تعلیمونه کړي دي، دا موږ چې در په در یو، خو تعلیم مسله بل طرف ته لاړه، ګوره تعلیم ته. او بیا راتاواله او راتاواله، او په راتاوالو کې چې زما دا سر یې کم تاو راتاو کو، او زما دا سر او دماغ چې کم وچورلول، نو بیا په آخره کې وی دا د دې د لاسه. نو ما که اوس ورته وایم چې را دومره پړپړه چې تا بیان کړه، که د دې په ځای تا ما ته مختصر ویلی وی چې دا خبره داسې وه، په خبره به ختمه شوې وه، او موږ به نور هم ګپ لګولی وی، نور څه به م ویلی وی، نورې څه خبرې به شوې، نو وخت دې هم ختم کو، او دماغ دې به کوم ځای موږ راوبیولې. خبره چې کله کې مقصدي مختصر، په دې به هم دروند ښکاري. ګورې دا کوم سړی چې دا ډېرې خبرې کوي، په مخه ریږي، نه دې د دې د لاسه ګوره عزت یې نه وي. کله دې خبره شروع کړي، وي ما خبره کوله، هغه داسې مجلس کې نور خلک ناست دي، هغوی خپله خبره شروع کړه، نو منځ کې پکې یو وي دغه سړی خبره کوي، مړ وي دی پرېږده ولیږي. ده د خپل کار د لاسه خپل عزت او د خپلو خبرو درنوالی بالکل ختم کړی. یو سړی کله نه کله خبره کوي، ډېره مقصدي خبره کوي، ډک مجلس یې خبرې روانې، او دی خبره شروع کړي، چې دی شروع کړي ټول یو بل ته اشارې وکړي، سړی خبره کوي. ولې دومره توجه؟ لکه دوی ته پته چې دی هسې خبره پالتو نه کوي، دی چې کوي خو څه خبره به کوي، ابه یي خبره، خو چې په مخه سړی لګي. نو بیا یې ورته هغه حدیث ذکر کوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي وهل یکب الناس فی نار جهنم الا هذا. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې ژبې مبارکې ته اشاره وکړه، وی جهنم ته به ډېر خلک د دې د لاسه ځي. دا حدیث د دې اوږده قصه ده، زه درته ذکر کوم، ډېره فایدهمنه ده. د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی. معاذ بن جبل په هغې کې داسې دي چې وایي موږ د رسول الله وسلم سره د تبوک غزا له تللي او ډېره زیاته ګرمي وه. نو وایي دا خلک په یو ځای کې موږ پړاو واچو، نو دا خلک یو سوري ته منډې کړه او چا بل سوري ته منډې کړه. ګرمي ډېره ده، هر سړی کوشش کوي چې ځان له څه سوری پیدا کړي. نو چې ما وکتو، نو رسول الله وسلم ما ته بالکل نږدې و، فدنوت منه. وی ما ورته وایي چې یا رسول الله زه یو تپوس کوم، نږدې شوم، ما چې یو تپوس کوم. وایي چې وکړه. هغوی به موقع کته چې څه داسې تپوس وکړي چې الله ته پرې نږدې شي، د جهنم نه لرې شي. تپوس یې ډېر ناشنا وکړو. دا حالانکې ګوره زموږ دلته دا مقصد نه و، خو دې لپاره ته ذکر کوم تاسو ته یو فایده میلاو شي. تپوس ناشنا و. انبئني بعمل، ما ته یو داسې عمل وښایه چې جنت ته مې دننه کړي او د جهنم نه مې لرې کړي. دا خو ما ورته هم معلومول غواړو، موږ ټول دې تګ ودو کې یو چې یو عمل راته داسې معلوم شي چې هغه زه وکړم، جنت ته ورننوځم، د جهنم نه لرې شم. وایي ما ته وایي چې لقد سألت عن عظیم، تا خو ډېرې لویې مسلې باره کې تپوس وکړو، او داسې لنډ تپوس دې وکړو چې داسې عمل راته وښایي چې جنت ته مې وردننه کړي. دا ډېره غټه مسله ده. وانه لیسیر علی من یسره الله علیه، خو ډېره اسانه ده د هغه چا دپاره چې الله یې ورته اسانه کړي. اولنی خبره وي د الله بندگی به کې یک یوازې د هغه سره به څه شی نه شریک کې، بنیاد دی. دویم، 5 منځونه به په خپل وخت ادا کې. دریم، کم زکات چې د باندې لازم شوی دی هغه به ورکې. او 4مه ده د رمضان د میاشتې روجې به نیسي.
وی بیا ما ته وی چې معاذه د جنت دروازې راته ونښې وی ما ورته وی چې اجل یا رسول الله وښایه راته وی روجي چې دي دا ډال دی ډال جنګ کې چې تورو جنګونه چې نو ځان سره به یې اوسپنې نیولې وه هغې ته ډال ویلی کېږي چې د بل د ګزار نه پې ځان ساتي روجه ډال دی ستا او د اور په منځ کې او صدقې ورکول ګناهونه ریجوي او د شپې په تورو تیارو کې عبادتونه کول د الله د رضا کولو دپاره په دې باندې انسان د جنت دروازو ته رسي بیا رسول الله سلم یو څو ایتونه ووایي وی بیا یې ما ته ووایي رسول الله سلم راته ووایي چې د دې خبرې هغه سر درته ونښیم هغه بنیاد او د دې خبرې هغه ستن درته ونښیم او د دې خبرې اوچته قوبه درته ونښیم خبرې نه مراد اسلام دی د اسلام سر درته ونښیم سر د اسلام ستن درته ونښیم او د اسلام اوچته قوبه درته ونښیم وی ما ورته جاو یا رسول الله راته وښایه و دې ته غوږ کېږدي وی د اسلام او د خبرې سر چې دی هغه اسلام دی یعنې ټولو نه بنیادي مسله اسلام دی الله منل الله ته غاړه ایښوده او بیا ستن چې دی نو هغه د مونځ دی فرض مونځ دا ستن که موږ د دې آبادۍ نه لرې کړو آبادي راوړېږي او اوچته قوبه چې ده هغه د الله په لار کې جهاد دی وی بیا یې راته دا ووایې الله اکبر وستا هغه خبره ده هغه فایدهمنه چې د دنیا او د آخرت خیر پکې پروت دی د رسول سلم هره خبره فایدهمنه ده خو بعض خبرې داسې دي چې هغه اکثر د عوامو ته نه دي معلومې دې ته اوس غوږ کېږدي وی بیا راته ووایي چې معاذه دا خبره درته ښه مختصر ونه کړمه د دې ټولو هغه بنیاد درته ونښیم د هر خیر بنیاد وی ما ورته وایي چې یا رسول الله او که چې د هر خیر په هغه شي باندې اعتماد دی هغه راته ونښیم وی بیا غلی شو نو وی دې کې دوه کسان رالو دوه کسان را روان وی چې دا دوه کسان رالو نو وی زه ویرېدم ومه یې داسې نه چې رسول الله سلم مصروفه کړي او هغه ډېره ناشنا ځای ته رسېدلی او دې خبره کې ګوره کوم ځای ته رسېدلی لکه اوس هسې سوچ وکړه که سړی ځان ته کوي چې زه د رسول سلم سره ناست یم او ما ته وایي چې پلانیه د دې خبرې هغه جړله درته ونښیم مختصر او دې کې څه کسان دا خواله راشي څومره د سوچ او د فکر خبره چې داسې نه چې خبره د رسول سلم نه پاتې شي او کوم ځای ته راورسېدو وی هغه دوه کسان چې کله رالو نو وی ما وی چې یا رسول الله خبره تاسو کوله د دې هر څه هغه بنیاد وی دا ګوته یې دې خولې ته داسې ونیوه وی دا ژبه وی ما ورته وی چې یا رسول الله ولې په دې ژبه هم الله موږ رانیسي وی راته وی معاذه مور دې بوره شه دا د عربو عادتي خیري دي دا په رښتیا نه وایي چې مړه شه او دا خلق چې به جهنم ته ولیږي هم د دې ژبو د لاسه ولیږي دا د هغه حدیث پوره تفصیل لري فایدې لپاره مې ته ذکر کړو که غواړې چې هر خیر درته الله درکړي او د شر نه بچ شي دا ژبه کنټرول ساته کنټرول ساته رب العالمین به دله هر خیر درکړي او د شر نه به دې ساتي دا د رسول سلم نصیحت معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل هغه څه چې ما ورته وایو ما بل اوس په دې باندې خبره کړې وم دې جومات کې چې دا څه چې موږ وایو دا ګوره یاد ساتي دا هر څه نوټ کېږي او د هر څه موږ سره حساب کېږي که چېرته حساب یې نه وي بیا موږ وایي چې زه وایه چې څه وی وایه خو هلته راپسې حساب هم پروت دی نو دا د امام مالک یو نصیحت و هارون رشید باقی چې کومې خبرې دي هغه به را روان نه شسته پرېږدو الله رب العزت چې موږ له په دې نصیحت باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت چې زمونږ د ژبو نه هغه سره وباسي چې په هغې کې زمونږ خیر د دنیا او د آخرت او په هغه ځای کې د الله زمونږ ژبې بندې ساتي
په کوم ځای کې چې خبره کول زموږ دپاره شر د دنیا یا شر د آخرت او څنګه چې الله رب العزت موږ را جمع کړي وو په دې مبارک جومات کې دغه شان دی الله رب العزت موږ او زموږ مشران او کشران موږ ټول دی الله را جمع کړي په جنت الفردوس کې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.